د یار کنځله د ګل ویشتل دي نو بد خندل دي چې یې بل سره کوینه بد خندل دي چې یې بل چرته مې سپایو ته ګزار کړی که د وطن په جاسوسي مړ شوی وما چې د وطن په جاسوسي. سلامونه ستنې مسئ وخت مو په خیر. د بادامو وطن یوټیوب چینل لیدونکو هر کله درته وایم د یو داسې ځانګړي انسان سره نن مرکه لرو چې د غږ خواږې ستاسو تر غوږونو او زړونو در رسېږي. ډېر مینه ناک ډېر ښایسته غږ ماشاءالله الله ورکړی زینت الله زیرک صاحب را سره د سره به غواړم چې نن لنډه مرکه ولرم تاسو لپاره سروکي ټپې زمزمې په ډېر لنډ برنامه کې تر تاسو در ورسوو. زیرک صاحب ستړی مسئ. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن احمدزی صاحب تا ته او د بادامو وطن یوټیوب چینل او ستا فیسبوک لیدونکو ټولو ملګرو ته د زړه له کومې سلامونه لیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت په جامو سنبال وي. ډېره مننه زیرک صاحب. د غږ خواږه خو د ډېر ځانګړي دي او ډېر اجتماعي خو وي نه ماشاءالله. دا بیخي له هغه نه ښه او ځانګړي لګېږي. د کومو شاعرانو شعرونه ډېر خوند درکوي؟ که په لنډو کې راته ووایې کوم مفهوم چې دوی افاده کوي خوند درکوي؟ خدای دې ډېر خوشحاله که احمدزی صاحب محترم. نو یو شعر دی یو شاعر دی. البته شاعران چې دي بعضې د کمال څښتنانې بعضې د ښو عادتونو څښتنانې هغه پر خپل ځای. خو که د شعر د نګاه نه ووایم نو زما خپله ښه شعر خوښېږي هغه که هر شاعر لیکلی وي چې په هغې کې وطنۍ مینه وي په هغې کې د ټولنې لپاره د یو خیر پیغام پروت وي د دین او د اسلام یو ښه پیغام وي پکې یو موضوع پکې رانغښتې وي نو دغه ښه شعر دی او زه یې خوښوم. ښه تا نه به یو ښه داسې د وطن د احساس لپاره یو نظم اورو او چمتوالی ورته ونیسي چې د وطن یو ښه نظم راته ووایي. زیرک صاحب. مننه بادام صاحب. ځم پر هرونو له مرهم اخلمه ټوپک خرڅوم ځان له قلم اخلمه خاندې بنګلې اخلي په خېټه مور دی زه یتیمانو له غنم اخلمه بچی راځه ټوپک په اور پسې کړه تاله کتاب اخلم قلم اخلمه نفرت وباسم یې د زړه نه پکې د محبت تخم کرم اخلمه ګرانه قربان د شمه ستا د لاسه په سر تهمت د کلچم اخلمه عادل زړه کې مې هېر مې نه یې تا یادومه چې قدم اخلمه. ډېر علي ډېر خواږه پکې وو. په غږ دی برکت په ځوانۍ دی برکت او یو ځانګړې پیرزوینه دې وکړه زیرک صاحب. الله دې ډېر خوشحاله کړه احمدزی صاحب. بس ټولو ملګرو ته دې ډالۍ وي خدای دې وکړي چې د پاملرنې د خوښۍ وړ وګرځي. ډېر خوند به ورته ورکړي ډېر نوی ډېر د یو ځانګړي غږ سره د یو ښه طرز سره وویل څو ټپو ته به راوګرځو زیرک صاحب. یو څو ټپې به درنه واورو داسې وطنۍ د عاشقۍ د مینې د احساس چې دا خواږه ملګرو ته ورسوو. که یو دوه پکې مسافرو دپاره وي هغه به ډېر خوند وکړي. هغوی هم ډېر په زړه ټکني وي دردېدلي وي زړه یې نری وي. زیاته مننه احمدزی صاحب. د ټپو مینوال زیات دي او په کار ده چې لنډۍ مصرۍ دا زموږ ستاسو د پښتو په ادب کې یو ځانګړی ځای لري. که څه هم یو څه له نظره غورځېدلي دي موږ به کوشش کوو چې څومره مو وس و توان وي چې بېرته یې دغه ډګر ته راوباسو. انشاءالله ملګري زیات یې خوښوي. نو زه به درته یو څو ټپې وکړمه
ډېر به ښه په سي. منځ کې به د وطن یو سروکی هم وي. ډېره مزه به وکړي. مهرباني. بے وفایې مې کړې نه ده که ته اوبه راخړوې بے وسه یمه که ته اوبه راخړوې د یار کنځله د ګل ویشتل دي نو بد خندل دي چې یې بل سره کوي نه بد خندل دي چې یې بل چرته مې سپایو ته ګزار کړی که د وطن په جاسوسي مړ شوی ومه چې د وطن په جاسوسي چې زمرود پیداوار دی زه په هغه وطن کې لوږې او تېرومه زه په هغه وطن کې لوږې کلي کې رنګارنګ کیسې دي نو اشنا رښتیا دي که خلک جامې او جوړوي نه اشنا رښتیا دي که خلک جامې د هر یو بوټي هر یو کاڼي د ساتنه کوم هېواد ته به جوړوم در سره ژمنه کوم د هر یو بوټي هر یو کاڼي د ساتنه کوم هېواد ته به جوړوم در سره ژمنه کوم هېواد ته به جوړوم در سره ژمنه کوم که د لالې سترګې مې نه وای چېرته خندا چېرته زموږ چاودلې زړونه چېرته خندا چېرته زموږ مسافرې د ډېره وکړه اشنا مین یې که قرضې د کړې دي نه اشنا مین یې که قرضې چې دوه یاران سره ولاړ وي غلی ترې تېشه جنتي بشې مینا غلی ترې تېشه جنتي بچیا پاڅه پیشله میدانو په دغه غږ پسې غوږونه او ګرځومه په دغه غږ پسې غوږونه د هر یو بوټي هر یو کاڼي د ساتنه کوم هېواد ته به جوړوم در سره ژمنه کوم د هر یو بوټي هر یو کاڼي د ساتنه کوم هېواد ته به جوړوم در سره ژمنه کوم هېواد ته به جوړوم در سره ژمنه کوم
ډېر علي مسافري دې ډېره وکړه او راځه روزي به خدای را رسوي نه. ډېر خواږه پکې و زیرک صاحب، د چا خبره چې و دې زنګولو که زمزمه دومره خوږه وي نو تل یې باید راته وکړئ. الله دې خوشحاله کړه، موږ د تل خدمت کې یو، زموږ ورور یې، او چې څه وخت ستا خوښه وي انشاءالله ځانګړی وخت به تاله درکوو. ډېره مننه. وروستی پیغام به دې مو واورم چې ملګرو ته ورسي. زما یو پیغام چې تل مې ملګرو ته رسولی دی هغه دا دی چې افغانان د خپلو کې مینه وکړي، محبت دې وکړي، دا د نفرت، د کرکې، د بغض، د حسد، د تربګنۍ دا د نورې ختمې کړي. د دې انجامونه موږ تاسو ولید، هیڅ فایده نه لري، هیڅ کومه مثبته پایله نه لري. نو که موږ تاسو مینه محبت وویشو، یو بل وزغمو، د یو بل په بعضو کمیو باندې، په بعضو تېروتنو غلطیو باندې خپره کش کړو، انشاءالله موږ تاسو به ټول ژوند د خوند او د مزو نه ډک وي. نو به سلام ورته خوشحاله او بریالي او قدرمن لره زیاته مننه. ډېره مننه. پیغام له دې نه هم عالي مننه چې را سره وئ او زموږ سره بنډار کې ګډون وکړ. له تاسو مننه چې را سره وئ، منتیا مو را سره وکړه او چینل سبسکرایب کړئ، منتیا مو وکړئ تر څو پورې داسې خواږه در باندې ولورو چې تاسې هم ځان سره یو خواته یوسي. مننه چې منتیا مو کوله. ښې چارې.